حامد کرزي او پخوانیو مفسدینو د ذبیح الله مجاهد ګزار. مجاهد وایي ولسمشر کرزی هڅه کوي چې خپل حالات په موږ باندې قیاس کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې پخواني ولسمشر ویلي دي ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي، د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې ښاغلی کرزی پر طالبانو د ځان ګمان کوي چې د نورو د امر تابع و. مجاهد زیاته کړه چې ښوونځي به ژر پیل شي او ګیلاس نیم ډک دی، خو ځینو خلکو ته یوازې نیم تش ښکاري. بلخوا طالبان وایي د بخښنې دروازې پرانیستي، خو مفسدانو او د بدمرغیو لاملینو ته حکومت کې ځای نشته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نامه د شورا هغو څرګندونو ته کلک غبرګون ښوولی چې ګواښ یې کړی چې که طالبان له دوی سره پر یوه پراخ بنسټه حکومت سلا نشي، وسلوال مخالفت به نور هم پراخ کړي. طالبانو د دغې شورا غړي مفسدین او د افغانستان د بدمرغیو لاملین بللي دي. د طالبانو ویان ټینګار کړی چې د بخښنې دروازې لا هم د افغاني نظام سیاسي څیرو ته خلاصې دي، خو وایي دا کسان به د چارواکو او د کابینې وزیرانو په توګه نه منل کیږي. بل لور ته د طالبانو دفاع وزارت چارسمبالی وزیر ملا محمد یعقوب خپل پوځي مخالفین بغاوتګر بللي او د کوم هیواد د نوم اخیستو پرته یې ویلي د دغه ډلو د تمویلونکو پر وړاندې به په قرار کښېنني. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.